أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د اسلام په ابتدا کې چې کله د میراث قانون الله پاک په قرآن مجید کې نو نازل کړي او د وارثانو حصې نوې مقرر شوي، نو د دې نه مخکې وصیت کول لازمو د وارثانو دپاره چې یو سړی مړ کېږي نو دی به وصیت کوي چې زما په دې مال کې زما د پلار به دومره حصه وي، زما د مور به دومره حصه وي، زما د بیبي به دومره حصه وي، د زوی به مې دومره حصه وي، د لور به مې دومره حصه وي، د رور او د خور به دومره حصه وي. د دې ټولو حصو تعین کول د دې مال د مالک په اختیار کې چې د دې دپاره وصیت وکړي. او چې کله د میراث حصې مقرر شوې، حکم د میراث په قرآن مجید کې الله پاک راولېږو چې د مور او پلار دومره حصه ده، د بیبي دومره حصه ده، د بچو د دې مړي په مال کې دومره حصه ده، ټولو حصو تعین وشو. نو د وصیت دا حکم بیا الله پاک منسوخ وګرځو په هغې باندې، یعنې اوس دې وخت کې د وارث دپاره وصیت نشته دی. دا د حدیث مبارک نه دا خبره ثابته ده، لا وصیت لوارثین، د وارث دپاره چې کوم شرعي وارث دی چې هغه ته به د دې مړي په مال کې په میراث کې حصه میلاویږي، نو د هغه دپاره وصیت که چا کړی هم دی نو هغه به باطل وي، په هغې به عمل درآمد نه کېږي. البته که ټول باقي وارثان بالغ دي او هغې ټول پرې رضامند وي چې او ټیک ده په دې زمونږ اجازت دی، نو بیا صحیح ده. او که داسې نه یو قسم اعتراض کوي نو بیا به دغه وصیت به نافذ کېږي نه، ځکه وصیت کول د وارث دپاره جایز نه دي. البته د غیر وارث دپاره د چا چې په میراث کې حصه نشته دی، که هغه ګاونډي دی، که هغه لر رشته دار دی، او که هغه بل یو رشته دار دی چې هغه وارث نشي جوړېدی شرعا، نو د هغه دپاره اوس هم د وصیت حکم باقي پاتې دی. خو وصیت به کوي د ټول مال په درېمه حصه کې، 1/3 حصې نه زیات وصیت جایز نه دی. مثلا یو کس مړ کېږي او هغه وایي چې زما د مال درېمه حصه د فلاني ګاونډي له به ورکې، دا درېمه حصه به په دې مدرسه کې ولګوې، په جومات کې به ولګوې، نو دا وصیت دا جایز دی. او په دې شرط باندې چې د دې مړي نیت د وارثانو دپاره خراب نه، چې دی په دې نیت دا وصیت کوي چې د وارثانو حصه کمه شي، نو دی بیا په دې وصیت ګناهګار دی. که دغه نیت یې نه وي، صرف د صدقې جاریې نیت وي چې وارثان به یا خیرات کوي راپسې یا به نه کوي، نو وصیت یې وکړه د هغې دپاره چې دومره حصه په مسجد کې یا په مدرسه کې یا په غریبانانو تقسیم کې، نو دغه وصیت د دې اجازه شته دی په 1/3 حصې کې. 1/3 حصې پورې د ټول مال وصیت کولی چې دې نه زیات نشي کولی. او که وصیت نه کوي نو څه فرض او واجب او لازم خبره هم نه ده، که وی که نو ثواب به ورته میلاویږي، او که د ګناه وصیت یې کړی دی نو هغه وصیت به نه نافذ کېږي چې د ګناه په کار کې زما مال خرج کې، نو دغه وصیت باطل دی، د هغې بیا اجازت نشته دی. کتب علیکم، فرض کړي شوي دي په تاسو باندې، لازم دي په تاسو باندې، اذا حضر، هر کله چې راشي،
احدکم الموت یو کس ته په تاسو کې مرګ د مرګ آثار پې شروع شي د مرګ علامات او نښې مثلا داسې بیمار دی چې دغه بیمارۍ نه د جوړېدو امکان یې نشته دی سیریس بیمار دی او پته ورته لګي چې اوس بچ کېدل نشته دی مرګ رانږدې دی نو د له وصیت کول پکار دی یا انسان روغ رمټ دی او د وصیت کول غواړي نو وصیت کولی شي او د غیر وارث دپاره به وصیت کوي او د 1/3 حصې نه به زیات نه کوي ان ترک خیره که چېرې پریښی وي د مال که مال یې پریښي په میراث کې نو خو وصیت کولی شي او که نه مال جایداد نشته دی نو د پردي مال وصیت نشي کولی چې د فلاني وارث ته حصه راوالی او دا په مدرسه کې ورکړي یا دا په جومات کې ولګي یا غریبانانو لی ورکړي د بل چا د حصې د سره اختیار نشته دی نو که خپل مال یې پریښی دی نو بیا د باندې د وصیت حکم شته دی الوصیت وصیت کول دی هغه کتبه علیکم کې چې خبره وکړه چې لازم دی په تاسو باندې نو هغه دا وصیت کول یا دی للوالدین د مور او پلار دپاره چې زما د مور به دومره حصی د پلار به دومره حصی والاقربین او د نږدې رشته دارانو دپاره رشته دارانو دپاره به هم د حصې تعین کوو او دا په هغه وخت کې چې د میراث حصې مقرر نه وي چې د میراث حصې مقرر شوي نو نه د مور او پلار دپاره وصیت شته دی او نه د بل وارث دپاره چې هغه شرعا وارث جوړیږي دغه وصیت باطل دی بالمعروف په نیکه طریقه باندې چونکې د میراث حصې مقرر نه وي نو یې وصیت دی وکړي او د ټولو وارثانو دپاره دی وکړي د یو وارث دپاره دی نه کوي بالمعروف په ښه طریقه باندې حقا دا خبره لازم ده ضروري ده علی المتقین په متقیانو پرهیزګارانو خلقو چې د الله نه یریږي نو هغوی له پکار دی چې وصیت وکړي او دا حکم د وصیتو چې کوم دی آیت مبارک کې ذکر دی دا د میراث قانون چې راغی نو دا حکم د وصیت منسوخ وګرځېده کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر هر کله چې راشي احدکم الموت یو کس ته په تاسو کې مرګ ان ترک خیره که چېرې د مال پریښی وي خیر نه مراد مال دی که مال یې پریښی وي الوصیت وصیت کول دی په د باندې للوالدین د مور او پلار دپاره والاقربین او د نږدې رشته دارانو دپاره بالمعروف په نیکه طریقه باندې حقا دا خبره الواجب او لازم ده علی المتقین په متقیانو او پرهیزګارانو خلقو باندې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين